هجې نو په بته کې خاموشي شوله، خلک روان دي خپلو کورونو ته، اسبابونه ټولوي، سامانونه وامانونه ټول سایډ ته کړه، اوس به دې ځي کورونو ته. دلته خو لا نه ځي، دا څه ټیم پلاستیک نه دي چې سامانونه ټولوي، بنینونه به دې ته سامان خلک وایي. ته سامان څه ته وایي؟ سامان جوړښتونه ته وایي. خبره وره داسې دی که که نه صحیح شوله، دا بیا داسې نه داسې به تاو کې صحیح شوله، صحیح شوه. نو ولې بس څنګه زوړ پښتون دی ماشاءالله، ښه زوړ سټایل کې روان دی او په کوم سوچ کې روان دی. څادر په اوږه باندې څومره خوند کوي او دا لاس یې شاته اړولی و او اوس یې فکر شو پته ولګي لاس یې بدل کړي، څه مخکې واړول. السلام علیکم، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول به روغ جوړ اوسئ، سلامت به یې. کچا کور دی او ټکار ورته خېږي او یاره دا څو چته دی؟ 3 دی که نه؟ 3 چته دی اخیره پورې دی ماشاءالله. وګورئ 3 چته کور او د خاټې. بیا هغلته راځه، هغلته ولاړ یم درته. دا د میانو خوشبویان روانې دي. دلته د میانو مارکیټ دی، داسې ورته غېږم د میانو مارکیټ باندې ګورم او دلته زیات بنګالیان دي، اکثر بنګالیان انډیا والا دي. دا د میانو مارکیټ دی او دا ډاینې ولاړې دي تلاجې. دې تلاجو کې میان راځي، د بهر نه پته نه لګي دا به د کوم ځای نه ده، جدې نه به راځي که د دمام نه به راځي یا به د بهر نه چېرته نه راځي. دا ټولې دا تلاجې دي، اے سی والا دي که نه، چې میان پکې نه خرابېږي. او دې ځای کې داسې د میانو هغه سوړ بوی دی که نه، لکه بلکل پشرۍ راته ښکاري. زه چې زه پشرۍ کې ولاړ یم، د کراچۍ یوې پشرۍ کې هم ما لږ وخت تېر کړی، نو بالکل بس اقا شانې فیل ماته راځي چې یاره زه کراچۍ په پشرۍ کې ولاړ یم. او دا بنګالیان یې سبزیان یې پر شوي دي. یو خو دلې ونه کړم کور ته مې ور دننه کړی او بیا راپسې راغلی. او دا شاپونه دي د میانو، دلته کیلوګان خرڅېږي. د میان نه راغلو چې یو څو کیلو راوالو مړه بروسټ باندې څه کې ټول مرچکي دي. دا میان چې وخورو که نه، چې دا میان پاخه کې صحیح ده، په پلیټ ته څه شی ورته وایي، هغه میان دي پلن نه دي او هغه ډېر غټ مزه کوي. په دې زړو مارکیټونو کې د ګرځوم ته یم نه خوشحالېږم او دې مارکیټونو کې چې ګرځې که نه زړه به دې هسې خوشحاله وي، ځکه سړي داسې هغه کلی ور یاد کړي که نه. دا لارې هم لږې کچا کچري ده وګوره، او دوکانونه هم داسې ساده دي، صرف د بجلۍ نه خرته آباد دي. او دا دوکانونه دي، دا د ګودامونه شانې دي. دا دې ځای له دا کاټونو کې سامانونه ډېر راځي او بیا د دې ځای نه سپلای کېږي نورو دوکانونو ته، وړو دوکانونو ته بیا دې ځای نه سپلای کېږي. دا وګوره کمبل هم دي، کپړې دي او داسې هر قسم چې کوم غټ سامان دی هغه ټول ډول دلته راځي. دا یې ګودامونه شانې دي. د اوړي سامانونه یې اوس رابار کړي او دا دوکانونه دي دې ځای باندې ډېر زیات راشي. او بېګا چې په کوم ورځ تېر شوی ځکه چې د جمعې ورځ وه که نه، د جمعې د ورځې بیا ډېر زیات راشي دې ځای باندې. دا ټول پین شرټونه دي، انډرویرې دي، شرټونه دي او بنینونه دي، جاکټونه دي ماشاءالله ډېر ښایسته جاکټونه دي، زبردست. ښه بیلټونه دي، دا بیلټونه دي، دا خو زموږ نه به کارېږي، زموږ خو سیده ساده پرتواغونه دي ماشاءالله. دلته کوبرې باندې بره ښه رش دی، هغه سایډ باندې کوم چې څوکله هم طرف ته تللی دی دغه لار باندې رش دی. ورنوځو داسې د مارکېټ ته لږ شانې کار مې دی یو فوټی، نو کار لټوم که چېرته وشو نو ډېره به ښه بهتره وي، ځکه چې د غټ کډاونه او بچ یم ګنې بیا بل ځای ته تلل غواړي. ته راځه دې کې تپوس کوم، راځه دې کې خو ونه شو، خو دې ته ورځو، دې ته اخوا ته دا ایسته غټ مارکېټ دی دې طرفونه. نن یو ورځ مخکې له دې نه رااخیستې وه زما خیال سره، که د دې ونه وه. دا ګلینډرې دي خو ټولې چای نه دي، دا پکې کم قسم دي، دا خو غرې والا دي. او دا وګوره دا غټ موټر ورته لګېدلی، مزدار دي، دا یې ریشي دي، دا یې پلیټونه دي، دا اوریجنل. دا کاڼي والا ماته ښکاري، دا د ګټې روښام او دا شو
هغه اصلي اوریجنل چې کوم نه هغه یو دار شي شو د پاره دي دا پکړلې دا به کې د سره کې دي په دقیقه رنګي او دا په سره باندې کې وسی دا راونی چې دې سره دا تر په پوسټ نه غټه شي چې کنده راونی دا به بیا غټه ګلندر دي ګران والا دا چې دي کنده له ګران دي دا رنگ من سامانونه دي رنگونه دي میټر دي وشو هغه نه وبته کې خاموشي شول خلک روان خپل کورونو ته اسبابونه ټولې سامانونه ټول سایت تک لا اوس به دي کورونو ته ته خلک نزي دا سټیم نه دي پلاستیک نه دي سامانونه ټولې بنې نه دي به دې ته سامان خلک وایي ته سامان څه ته وایي من ګلستانه ته وایي مزه سامان دا کاټن راخصه ده دې کوم سامانو او اوس به دا سې کوي چې اوس به دي خپل کور ته او دا به نه وخت پورې دلته خو دا څه ده کنه چې کله نه کله سې بلدیه رسېړه پیره راشي نو بس لک سیټ شي دا ډېر خطرناک ځای دی چې دا شوق دی او په دې کې اکثر دا یمنیان نه دي بوډاګان دومره په سپیډ کې پرې راشي او دا ګاډي په کم ځای ودرولې دي که دې باندې مرور رالی که نه دا وګورئ روډ په منځ کې ولاړ دی او په چوک کې که چېرته پرې مرور رالی نو سم هغه شلغات او په شان دغه پرې وکړي هغه موږ چې شلغات یې کوله په ماشومتوب کې دلته 1.5 سر ریال چې ګاډی غلط پارک کړی و که نه په دې بته دې روډ باندې ورکوي 1.5 سر ریال او دغه زوړ پښتون دی ماشاءالله په زوړ سټایل کې روان دی او په کوم سوچ کې روان دی څادر په اوږه باندې څومره خوند کوي او دا لاس یې شاته اړولی او اوس یې فکر شو پته نه لګي لاس یې بدل کړي څه مخکې واړول ګوره بیا راواړول دې خاطر څومره فرق کوي څومره مزېدار روان دی انا اوس دا په خپل سوچ کې روان دی خپله دنیا کې روان دی تا ته پته شته ښه نو دي نه چې دا ځای ډیراکۍ و دا څومره ښکته کړی دا ځای دا روډ دا دې ته ګوره دا څو پاټکي دې کې شوي دي کم از کم 50-50 پاټکي وایي 40 پورې وایي او دا ټول یې ښکته راښکته کړی دی دې ځای پورې یا یې کټ کړی دی دا غر و دې ځای باندې سعودي عرب کې زیات غرونه دي که نه او دلته چې دی نو هغه خړ غر دی چې سم کلک دی سم دې پیشوګان ته وګوره مور او لور روان دي نو دې ذکر دغه ځای ښیمه چې دغه اوس هم تقریبا 2.5-3 میټره پورې اوس هم دغه ځای ولړ پاتې شوی دی او دا زوړ کور دی پته نه لګي د دې نیکه وفات شوی به وي یا به چېرته بل ځای ته تللی دا هغه زوړ کور چې دی که نه اوس هم په هغه زړه نقشه باندې دی او دا ډېره بیزه علاقه ده دې ځای کې د یو دوکان 20,000-50,000 ریاله کرایي ده دا ځای دی نو دې باندې چې دوکان جوړ کړي که نه وګورئ دا دروازه ده پکې دا دومره اوچت دی ستا نه اوس هم اوچت دی ها کم از کم 3 میټره دا فاصله ده نو په دې ځای کې ښه 2-3 دوکانونه ښه غټ راتلو خو پته نه لګي چې دې سړی وفات شوی ده چېرته ژوندی جال روک دی وګوره دا پخواني کورونه دي بته کې په بته کې پخواني کورونه او دې خواته بیا مارکیټونه شروع شو دا به لکه 4 ریاله مې تاواني که خبره وره داسې دی که که نه صحیح شوله دا بیا داسې نه داسې به تاو کې صحیح شوله صحیح شوه نو ولې بس سړی مې تاواني کو 8 ریاله مې تاواني کو نو بس هغه 8 ریاله زور نه به دغه کې ویستو چې بس وینا ویډیو وکړه او زه ته طریقه ښیم نو دغه د طریقه وه نه لږه ولا توریان روان دي زموږ نه مخکې او د دې توریانو نه به ځان ساتې خو زه د لاس نه لاندې مې دي واړه دي د غټو نه به ځان ساتې دې ځای کې وړې زما نه 15 ریاله اخیستي وو که نه 2 کسانو لیوان نو ټیم دی موږ راورسېدلو خپلې دیرې ته نو ما له همدلته راکړئ اجازت چېرته چې ښاد آباد او خوشحاله اوسئ الله په امان